فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور و درګور زیات مسکین په کائنات کې نبی علیه السلام تیر شوی درده غټ مسکین نه به بیا راشي نه به نه راغلی څوک مسکین غریب ډېر غریب څومره غریب د غربت اندازه د دوو واقعو سره ولګو یو ورځ نبی رسول الله سلام پناست لمونځ کوي پناست یو صحابي راغی پوښتنه یې وکړه مالي اراك قاعدا تصلي یا تصلي قاعدا څه وجه د حضرت نن پناست لمونځ کوي دور ته ویل ول رښتیا درته وایي د لوږې د لاسه ولاړېدی نشي دومره غریب په دانیو کلي کې شته په کوټوالو کې دومره غریب عائشة رضی الله تعالی عنها څه وایي وایي رأینا الهلال ثم الهلال ثم الهلال عائشة رضی الله تعالی عنها څه وایي وایي موږ یوه میاشت ولیده راوختله هغه ولاړه پټه شوه بله میاشت مې ولیده راوختله پټه شوه بله میاشت مې ولیده راوختله 3 میاشتې تېرې سوې زموږ په نغري کې اور نه شو بل زموږ په نغري کې اور نه دی بل سوی د یو شي د پخېدو لپاره داسې غریب به زموږ په دې ګرد کوټه کې دی ستا دا عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي صحابي پوښتنه جن وکړه ولستی ګزاره په چی شوه دې ورته ویل ول پر دوو تورو شان پر اوبو پر خرما پر چی اوبه او خرما زما او ستا کورونه نن د نعمتو ډک دي زموږ یو اکا دی هغه فالج دی هغه به دا ویلې ول کورونه د نعمتو ډک چی جیبونه د پیسو ډک جیبونه بیا را سره واش کورونه د نعمتو ډک دي جیبونه زړونه د غمو ډک دي کورونه د نعمتو ډک دي چاره زنان الماری را خلاص کی د الماری پله را خلاص کی شپږ وا تلس جوړې را زړیږي چې په یو واده کې کومه جوړه اغوستي میړه ته وای بل واده را روان دي بل جوړه برا کوي ګوري دا ما په تیر واده کې اغوستي میړه برزا دی چې ودا ته وڅو دا پړونی بدل کړي دا ما په تیر کوزده کې اغوستي اوس بل کوزده دا عیب بولی عیب چې په دوو ودو کې سزا یو جوړه واغوندي دا عیب بولی دا ما سره یو زنانه په تبلیغ کې ولاړه 3 ورځې سپین سره ما ته ویل ما د شپږو زامن ودونه و د څو د یو زوی په واده کې د واده په ورځ زما د کور زنانو یو لمونځ نه دی کړی وایي رواجونه دومره ډېر وو د کاکو د کاکا دپاره دومره کالي راوړي وو آیا د خسر دی آیا د نیکه دی زموږ په کلي کې واده وشو زموږ په کلي کې واده وشو مولوي صاحب دا کړدار ودې ته دا ښځې کړدار وایي دا کشنیان قرار کړي یار ودې دا ښځې په ودو کې چې دا غیر متعلقه افراد له شان هستي یو خو زم دی زم یو ناوی ده یو د زم شان دی یو د ناوی شان دی بس هغه د خپل وس مطابق دی په شریعت کې د زم او د ناوی څخه علاوه نور هر شی چې دی هغه حرام دی لیکن زنانې څه کوي دا د زم د پلار دی دا د زم د ورور دی دا د زم د خور دی دا د زم د چیش دی دا کتاري جوړ کړي زموږ په کلي کې اوس د زم نکله کالي راستولي او نکه یې 15 کاله مخکې مړ یعنی دا رواج دا ته راځي نکه یې 15 کاله مخکې مړ شوی دی چیز ورستوي دی په واده کالي ورستوي دا ته راځي پر سترګو پر عقل پړ دی او ایو زنانې هغه ورځ ما ولیدل زموږ په علاقه کې ولما لور واده کله هر شی مې ورپرک مال چیز ورپرک ول فرنیچر مې ورکړي سونه مې دومره تولې ورکړله دومره جوړې کالي مې ورکړلو دای شان مې ورکړو
مال تا خپل لور ته د میړه ادب ور زده کړ بدا ته یاریان مال د میړه پر خاون پر زنانه باندې 12 حق د خاون پر ماینه څو حق او د ماینه پر خاون 14 حق ورته به دا خبر نو بیا اوس ته راځوند دی دیول مارشي ور پر مالته اخلاق ور زده خپل لور ته دا ستا لور به د بل په کور کې په سندلانو په پړونانو په میک اپانو تیریږي په دا وخت دستیرول ها ول ډیر شایسته کلمه وای مال ډیر شایسته اخلاق به ور زده کوي ډیر شایسته ادب به ور زده کوي تا به د دې زبه په شاتو پرینځل چې د دې د خولي خوږه خبر راوته تا دې ته چی شو پکړي خو ما د ټول د رواج مطابق اشاره پکړي نو موږ خپل لونو ته خپل خوندو ته ایمان ورزده چی شو ورزده کو حیا ورزده پرده ورزده کو اخلاق ورزده کو اطاعت او فرمانبرداری ورزده کو برداشت ورزده کو معافی ورزده کو دغه شان موجود دا صفات ورزده نو فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ډیره حیاناکه زنانه د شپې دا ناجوړه شوله روایتو کې راځي زکندنې شروع شو د شپې علي رضی الله تعالی عنه پر کور باندې نو دی خپل منځ ته وایي زما د غسل وبه تیاری دا ما ته معلومیږي چې دا زما د مرګ شپه یا ورځ هغه وبور تیاری کړي د غسل د مرګ مخکې خپل غسل وکړي او بیا خپل منځ ته وایي ورځکه د شپې مړه شوم که د ورځې زما جنازه به د شپې پورته کوي د شپې په تیاره کې پخوا په عربو کې دغه جنازې نه وي لکه دا زموږ ته شي چې پر سر باندې هغه ډکنه یي که نه لاندې مړی پروت بیا پر سر هغه د المونیم جنازې نه دي د تختې ده هم پر سر یې هغه لوړه ډکنه هم وي دی وایي پخوا به دا جنازې پر کټانو باندې خلک وړل کټ دی ویله ول زما پر جنازه باندې به د تختو انتظام کوي څلور طرف بیا پر تختو لوړه پرده اچو دیني چې زما د مرګ بعد هم وچاته زما قد معلوم نشي چې د نبی لور جګه وکه کم قد دومره حیادار او روایت کې راځي و د قیامت پر ورځ به الله تعالی چې دوی کنه درې موقع دی الله اعلانونه کوي په خپل خبر بیا وجديږي زه به د اخري اعلان درته وایم چې د دې موضوع مطابق دی د قیامت ورځ به الله تعالی اعلان وکړي اعلان چې کوم وخت فاطمه پر پل صراط تیریږي د پل صراط پر زینه باندې چې اول قدم کښېږدي اول قدم الله به ورته وایي چې ته یو منټ ودرېږه بل قدم ما وایي الله به اعلان وکړي چې ای خلکو فاطمه پر پل صراط تیریږي خپل نظرونه کښته التبیلا الله تعالی د حیا خیال وساتي چې د عشرګاه په میدان کې بلا د خلکو نظرونه پر دې باندې نه ونشي نو الله دې په مشکي حیا راوړي او الله دې په مشکي دین راوړي نو د زنانو سره هم دا گزارش دي د نارینه سم دا گزارش دي چې موږ په خپل هم نیکان شو په خپل هم نیکان شو په خپل هم صالحان شو زنانه په خپل نیک شي صالح او د پردې اهتمام وکړي لور به بیا د پردې اهتمام کوي زنانه د په خپل رښتیا شروع کړي لور به بیا رښتیا وایي زنانه د په خپل د دروغو څخه پرهیز وکړي لور به د دروغو څخه پرهیز کوي زنانه د په خپل په بازارو کې په کوڅو کې نه ګرځي لور به بیا په کوڅو په بازارو کې نه ګرځي